سلامونه، وخت مو په خیر. د دې اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلاست. افغانستان په 2020 کال کې د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته $194 میلیونو په ارزښت صادرات کړي دي. مرکزي بانک په یوه اعلامیه کې ویلي دغه 2414 ټنه صادرات په 513 پروازونو کې په 5 آسیایي او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي. په اعلامیه کې بهرنیو هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو له لارې د صادراتو لړۍ د قرنطین په موده کې هم روانه وه. دغه اداره وایي چې دا لړۍ به په روان 2021 کال کې نوره هم چټکه شي. د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي په هلمند ولایت کې د کجکي بند د دوهم لاټ رغونې چارې ګړندۍ روانې دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې د کجکي برېښنا بند د دوهم فاز چارې 27% مخته تللي دي. د دغې ادارې مسؤلین وایي د کجکي د بند لومړی فاز د 51 میګاواټه او دوهم فاز چې کار روان دی د 100 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. دوی زیاتوي د کجکي بند به په ټوله کې د 1 میلیارډ متر مکعبه اوبو د ذخیره کولو وړتیا پیدا کړي. چین له افغانستان سره د 400,000 ډوزه کرونا واکسین مرسته کوي. د چین سفیر وانګ یو د عامې روغتیا وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې ویلي چې نړیوالو ته د واکسین جوړولو او رسول د دې هیواد د ولسمشر شي جینګ پینګ یوه هیله وه چې د چین سفیر زیاته کړې چې دا واکسین د 10 هیوادونو لخوا د کارونې لپاره منل شوي دي. دغه راز د روانې میاشتې په پیل کې هند له افغانستان سره 500,000 ډوزه واکسین مرسته کړې ده. د لومړي ځل لپاره یوې ښځینې پیلوټې له کابله هرات ته پرواز ترسره کړ. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې دا پیلوټه محدثه میرزایي نومیږي او د کامیر شرکت الوتکه د ښځینه عملې په ملتیا له کابله تر هراته بوتله. دوی وایي د 80 دقیقو دغه هوایي مزل په بشپړ ډول د ښځو لخوا مدیریت شو. د افغانستان هوایي چلند دا کار په دغه سکتور کې د ښځو پرمختګ یاد کړی او ویلي دي چې دوی د برخې کې نورو کارونو ته هم ژمن دي. له 1000 تنو زیات کومانډویان له 15 اونیو پوځي زده کړو وروسته فارغ شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې سره د افغان کومانډو ځواکونو شمېر 22,000 ته ورسېد. د دې وزارت د مسؤلانو له قوله د دې ځواکونو د غوره عملیاتو له کبله اوس مهال د دې قوتونو جوړښت تر یوې قل اردو پورته شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي د افغانستان کومانډویان په سیمه کې بې ساری ځواک دی او د دښمن په ځپلو کې خپله وړتیا ښودلې ده. په ننګرهار ولایت کې د نکلي لوښو تولید د پاکستاني تولید مخه نیولې ده. د یادې فابریکې مسؤلین وایي چې پر فابریکې 90,000 امریکایي ډالر پانګونه کړې او له شاوخوا 15 کالونو راهیسې پر فعالیت پیل کړی دی چې لسګونه تنه ورسره په فني او غیر فني توګه په کار بوخت دي. د ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ دوه سرکې سیمه کې د نکلي لوښو دغه تولیدي فابریکه 40 ډوله نکلي لوښي تولیدوي چې په دې توګه یې د پاکستاني نکلي تولیداتو مخه نیولې ده. په جوزجان کې د 21.4 میلیونو افغانیو په ارزښت د 14 پرمختیایي پروژو کار بشپړ شو. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د دغو پراختیایي پروژو په پلي کېدو سره سلګونو تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دغه وزارت ویلي چې د پروژو کې د 6.45 کیلومتره ښاري برېښنا د شبکې غځول، 4.1 کیلومتره د اوبو رسولو یوه شبکه، 26 د اوبو ویشونکي، د څښاک د اوبو څاګانو کیندل شامل دي. له دغو پروژو 4328 کورنۍ برخمنې شوي دي. د کونړ په مرکز کې د 40.4 کیلو واټه لمریزې برېښنا شبکه جوړه شوې. ځایي چارواکي وایي د دغې شبکې په جوړولو 9.18 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې 208 کورنۍ به ترې ګټې واخلي. د کونړ والي محمد اقبال سعید ویلي د ولسي تړون ملي برنامې له مخې په مرکز اسداباد، نارنګ، څوکۍ او ماڼوګي ولسوالیو کې د خلکو لومړیتوبونو په اساس سلګونه پروژې پلي شوي او ځینې دوام لري. د ننګرهار ولایت د برکاشکوټ سربند چارې 100% پرمختللې دي. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې مشر خان محمد تکل وایي دغه پروژه د موسمي سیلابونو مخنیوي، د کرنیزو ځمکو خړوبولو په موخه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې تطبیق کیږي چې 250 هکټاره کرنیزه ځمکه به خړوبوي. هغه زیاتوي دغه پروژه 2 برخې لري چې یوه برخه یې سربند او بله برخه یې د سیند غاړو تحکیمات دي چې 800 متره اوږدوالی لري. قدرمنو لیدونکو دا د دې اونۍ غوره خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.